د سرطاني ناروغانو لپاره د تشخیص او درملنې چوپړتیا وړاندې کېدو په موخه د یوې مرستندویه بنسټ د فعالیت پیلېدل. د دې بنسټ د مسؤلینو په وینا هیوادونه او سلګونه روغتیا پالان له دغه بنسټ سره د هغو کسانو مرستې لپاره چې له سرطاني ناروغیو څخه کړېږي همکار دي. خوشبختانه منګه دغه کومه موسسه چې دا نن پروفیټ نن گورنمنت او نن پارټیشن د صرف هم د دې لپاره جوړه کړي چې منګه د نړیوالو کومو ملګرو چې وستا سر په سکرینم معلومیږي د سارک فیډریشن اف انکولوجیست چې دی کې شپږ هو هیواده د سارک راځي په دې کې د ټول مشران دي تقریبا زرګونه د سرطان متخصصین وجود لري. اسلامي امارت دغه بنسټ سره له هر اړخیزه همکاري ډاډ ورکوي. هغه خطرناک مرضونه که افغانستان ته راغلي دي او ډیر سوي دي نو ډیره وجه یې دغه ده چې دلته یو تجاوز و، یو اشغال و، یو ظلم و، یو وحشت و، نو طبیعي خبره ده د انسان په صحت باندې ډیر خطرناک اثر لرلی ده او علل خصوص که په تندو او سختو الفاظو باندې ووایم یو تعداد د انسانیت نه دونه فاصله اخیستې ده چې هغوی قصدن او آګاهانه یوه ټولنه له صحیح خطرناکو مرضونو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي دوی د سرطاني ناروغیو تشخیص او درملنې په هڅه کې دي او غواړي په هیواد کې روغتیایي چوپړتیاوې ښه والی ومومي. د روغتیا وزارت د ټولو مرضونو په هکله باندې خصوصا د سرطان د مرض د درملنې او د علاج او د وقایې په اړوند باندې ژمن دی او په دې اړوند باندې تعهد لري او عملاً قدمونه یې اخیستي دي چې په هغې کې هم دغه یوه نمونه ده چې موږ ستاسو په حضور کې وړاندې کړله. سرطان ګڼ لاملونه لري خو د الکولو کارول، له نشهیي توکو څخه ګټنه، سګرټ څښول، د لمر وړانګو او د اوږدمهاله مودې لپاره د راډیو اکټیف خپرېدا پر وړاندې اوسېده، له حده زیاته د مضره کیمیاوي توکو کارونه په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له عمده لاملونو څخه شمیرل کېږي.